د افغانستان کریکټ بورډ د افغان ملي لوبډلې د روزنکو معاشونه کموي چې ملګرو په دغه کې به څوک شامل وي او د چا معاشونه به کم شي. په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکو. هیله ده تر پایه سره پاتې اوسئ. د افغانستان کریکټ بورډ خبر ورکوي چې کورونا وایرس په افغانستان کې د نورو بنسټونو ترڅنګ کریکټ بورډ ته هم مالي زیان اړولی چې په همدې موخه به په روانه می میاشت کې د افغان کریکټ ملي لوبډلې د روزنکو معاشونه 25 سلنه رقم کړي. په دې کې د ملي لوبډلې د سر روزونکي لانس کوینزن، د توپ وهونکي روزونکي ایچ ډي اکرمن او توپ وهنې د برخې مرستیال روزونکي نورز منګل شامل دي. لانس کوینزن او ایچ ډي اکرمن دواړه روزونکي د سویلي افریقا هیواد دي. کوینزن په 2019 میلادي کال په سپټمبر میاشت کې د ملي لوبډلې روزونکی او ایچ ډي بیا د روان 2020 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ملي لوبډلې د توپ وهونکي روزونکي په توګه وټاکل شو. د افغانستان کریکټ بورډ اجرایي مشر لطف الله ستانکزي د اس پی ان کریکانپو سره په خبرو کې ویلي چې د کورونا وایرس له امله د لوبو نشتون کریکټ بورډ هم له مالي زیان سره مخ کړی او په همدې موخه د ملي لوبډلو د روزونکي معاشونه په روانه می میاشت کې 25 سلنه رقموي. اغلی ستانکزي د دې ترڅنګ اس پی ان کریکانپو سره په خبرو کې ویل چې حالت په کتو راتلونکي کې به د بورډ د افغان لوبغاړو د معاشونو په رقمولو هم غور وکړي. افغانستان په 2019 میلادي کال کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ چې له مخې آی سی سی افغانستان کریکټ بورډ ته په کال کې په میلیونونه ډالر ورکوي. ستانکزي ویل چې د کورونا وایرس له راتګ سره سم آی سی سی هم یادې پیسې کمې کړي او د دې ترڅنګ هم کمپنیو هم له دوی سره خپل قراردادونه لغوه کړي چې افغان کریکټ بورډ ملي لوبډلې د لباسونو په جوړولو کې مرسته کوله. هغه د خپلو خبرو په وروستیو کې ویل چې روان کال د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره سخت کال دی، خو راتلونکی کال موږ به ډیر کرکټ ولرو.